بسم الله الرحمن الرحيم. دی اللہ تعالیٰ په نوم سره شروع کوم چې زیات مهربان به حد رحم کوونکی دی. الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. اللہ تعالیٰ پیږي په مطلب د دې حروف دا آیاتنا د قرآن دی چې د حکمتونه والا کتاب دی. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. آیا د خلق د پورا تعجب دی چې مش په دوی کې یو سړی ته دا وحی وکړه چې ته خلق وویروه او هغه کسونه ته زیره ورکا چې ایمان یې راوړی دی چې یقینا د دوی د پورا د خپل رب په نزد لویه رښتینې مرتبه ده. نو کافرون وویل بېشکه دا یقینا ښکاره جادوګر دی. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. بېشکه چې د توس رب هم هغه الله تعالی دا چې پیدا کړی دی اسمانونه او مځکه په شپې ورځې کې بیا دی په عرش باندې برقرار شو. دا الله تعالی د ټولې کورنۍ تدبیر کوي، هیڅ سپارشي نشته مگر د هغه د اجازت نه وروسته. دغه الله تعالی د توس رب دی نو توس د دې الله تعالی عبادت کوئ. آیا نو توس نصیحت نه وخلی؟ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. خاص هم دی الله تعالی ته د توس د ټولې ورګرځېدل دی. الله تعالی حق وعده کړی دو. بېشکه دی الله تعالی مخلوق اول ځل پیدایش کوي بیا یې دوباره ژوندی کوي د دې دپاره چې هغې خلک ته چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي په انصاف سره بدله ورکړي او هغه کسان چې کفر یې کړی دی د دوی دپاره ایښودلی ګرمې یو بدي او بیخي دردناک عذاب دی په دې سبب چې دوی مو کفر کوه. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. هم هغه الله تعالی دی چې لمر یې تیز دلیدونکی ګرځولی دی او سپوږمۍ یې روښانه او هغه یې منزلونه مقرره کړه د دې دپاره چې تاسو د کلونو شمېر او حساب معلوم کړئ. الله تعالی دا شیان نه دي پیدا کړي مګر په حق سره. هغه آیاتونه دلیلونه په تفصیل سره بیانوي د هغې خلک دپاره چې پوهېږي. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم
يتقون بیشک د شپې او ورځې په اختلاف کې او په هغه شیانو کې چې الله تعالی په اسمانونو او ځمکه کې پیدا کړی دي خامخا نقش دي د هغه خلق د پوره چې ویریږي